ګرانو کتونکو اکثر زمونږ باز سفر داسې وي چې زمونږ دا مقصد وي چې دا به موږ خپل منزل ته ورسوي، خو هغه زمونږ د منزل په ځای اکثر موږ داسې ځای ته ورسوي چې زمونږ سره د راتلو څه لاره نه وي. دا کهاني تر اخره پورې وګوره، ډیره انټرسټینګ ده. د کهاني په شروعات کې موږ یو فیملی انو چې د لاس انجلس ته د چکر د پاره روان وي. اچانک د دوی ګاډي کې څه خرابي راشي او دوی د روډ طرف ته دا ګاډي ودري چې دوی څنګه ګاډي ودري د دوی د ګاډي نه یو ورکوټ سپی هغه دی خانو طرف ته ورمنډه کی. د دې سپی چې کوم مالکی بني دی ورپسې شاته ورمنډه کی. لږ ساعت بعد د دوی د سپی راشي دا ډیر زیات زخمی وي. دا ښځه د دې سپي په تماشې وي، خو چې شاته خپل خاوند ته وګوري د خاوند نه چا نیم شکل خوړلی وي. دا ښځه چې دا وګوري د دې د خپو نه ځمکه وتښتي او د بني نه دا نیم شکل چا په دغه بوټو کې خوړلی دی. د دې نه بعد بیا موږ ته یو پاټ وښیي. موږ د ریډ په نوم یو هلک نو چې دی پوډر په کیپسول کې ور اچوي او دا بني هلک د ده نه دا اخلي. دا بني ورته وایي چې دا ماته نقلي ښکاري، خو دا ریډ دله په دې ځای کې په مخ باندې یو څپېړه ور او ده ته ووایي ته ترې لږ چیک که تا ته به پته ولګي چې دا اصلي دی که نقلي. په دې ځای کې ریډ دننه لاړ شي او بني دا هر سره چې کوم قیمتي وي دا ټول راغونډ کړي او چې ریډ ته څو پته لګېده دا ټول هر سره راغونډ کړي او دی بهر راتښتېدلی. دی په خپل ملګرو پسې راشي. د ده ملګري د اول نه رده انتظار کوي. دو اصل کې په روډ ټریپ باندې روان وي. ایریا 51 ورته وایي چې هلته روان وي. د دوی سره په دې ګاډي کې یو جیک په نوم هلک ناست. دا جیک په دواړو سترګو ړوند وي. دوی د ټیکسا په روډ باندې روان وي او ډېر ښه وخت دوی تېرېږي او دواړه ډېر خوشحاله وي. په دې ځای کې موږ ته پته ولګي چې د جیک سترګې اول صحیح وي، خو دا په یو حادثه کې دی ړوند شوی دی. د هغې نه بعد بیا هم د ده د ملګري د ده سره بھرپور سات ورکوي. په منځ کې ده په یو هوټل کې د سټې دپاره ودرېږي. په دې ځای کې بني ته د ریډ فون راشي. ده ته ووایي چې تا څه حرکت کړلی، دا ټول حرکت زما په کیمره کې ریکارډ شوی دی او ښه به دا وي چې ته زما ټول سامان زما له واپس کا، او که تا زما سامان ما ته را واپس نه کو نو ته یقین وکړه چې ته به زما نه سهارنۍ ورځ وي ننې، یعنې ته به د شپې ما وجلی. په دې ځای کې بني ډېر زیات ویریږي. دی خپل ملګرو ته بانه وکړي چې دا رونګ نمبر دی او دی په ده پسې موبایل کټ کړي او دا خپل ملګرو ته د دې ډرګس په باره کې بالکل نه ویلي. دوی چې چای ناشته وکړي ته واپس روان شي په خپل ټریپ باندې. په کومه لار چې دوی روانې دا لاره ډېره خوښې وي او په دې باندې ډېره زیاته ګرمي وي. د دې د وجې په دې لاره باندې د خلکو زیاتر په دې روډ باندې خلک نه راځي. په دې ځای کې ورته دا هلک دا کیپسولو په باره کې ووایي چې ما داسې د پوډر او کیپسولې راپټې کړلې. ګیکر چې دا واوري دا ګاډی فورن ودرېږي او ده ته ووایي ته په دې ځای کې کوشه، ولې چې موږ د ځان سره نشاړي هلک نه بوځو او بل ته غلې او کوم حرکت چې تا کړی دی تا خو د ځان سره موږ بالکل نه بوځو. او بل طرف ته ریډ چې کوم دی هغه ډېر زیات خطرناک هلک دی. دی چې په دې ځای کې کوشي دی ورته ووایي چې یاره دا ځای ډېر خوښ. په دې کې ورته دا کوکي جانې ووایي چې تاسو د یو بل سره خبرې کوئ او زه ځمه باتروم ته. په دې ځای کې ورته دا هلک ووایي چې مهرباني وکړه ما دلته مه کوځوه. ګیکر ورته ووایي چې صحیح ده ټیک ته موږ چې مخې ته کوم هوټل راغی تا به موږ په هغه هوټل کې کوز کوو. بل طرف ته ردو په دې موبایلو کې دلته سیګنل هم بالکل نه راځي. په دې ځای کې دا کوکي بال بچي ولې چې خطرناک بلا په دې پسې راغل. واده ته په لاره کې د زنځلې ډېرې جټکې محسوس شي، خو دو په دې باندې پوه نه شي. ردو دا مقصد یې کیدی شي چې دا د ګاډي ټرمینل وي. دو لږ مخې ته چې لاړ شي په دغه ځای کې یو هوټل راشي او دو دا ټریپ په دغه ځای کې د ګاډي نه کوز کېده ته وایي ته اوس د دې ځای نه تللی شي، خو چې دا کله دا ګاډی سټارټوي نو ردې دا ګاډی نه سټارټېږي. د دې ګاډي کې څه خرابي راغلي. کوک د دو مدد وکړي ردې دا ګاډی سټارټ کړي، خو ردو بدقسمتي دا وي چې ردو په ګاډي کې پیټرول هم نه وي. تاسو به سوچ کوئ چې دغه په دغه ځای کې ولاړ دی او دلته کې د پیټرول پمپ لګېدل دی، خو په دې کې د پیټرولو نه علاوه په دې هوټل کې به تا ته هر څه میلاویږي، صرف پکې پیټرول نشته. او بل دا یو خوښی ریګستان دی. په دې لاره باندې د خلکو تله راتله هم ډېر کمتر وي. د دوی اوس مجبوري وي چې د ټول به د ټریپ سره په دې هوټل کې روکاو وي تر هغه پورې چې تاسو پورې دوی ته په دې ځای کې پیټرول نه میلاو شوي. دا متل خو به تاسو اورېدلی چې اکثر دا یو نیم کس وایي یاره زما تیل هم نه بلیږي او ردې بل کس اوبه دي هغې ته هم اور لګي. نو چې کله دې هوټل ته دننه راشي په دې هوټل کې هر سره بالکل تازه پراته وي، یعنې چې وس څوک د دې هوټل نه پاسېدلي او په دې هوټل کې یو کس هم دوی ته نه ښکارېږي. دا ټول کسان چې کوم وي د ردې هوټل په تالاشي باندې شروع شي. دوی پیټرول پکار وي او ردو سره پیټرول بالکل نه وي. بل طرف ته چیک بهر د موبایل سیګنل ګوري.
او جون په دې هوټل کې ملاسوي سکوي پسې راشي سکوي دته وای چې راته ښکاري دا هوټل ستا ډیر زیات خوښ شو ځکه پکې ته په آرام باندې پریوتې په دې ځای کې دا سکوي دننه لاړ شي دته یو کتاب میلاو شي چې دا کتاب د وینو نه ډک وي دا کتاب بهر راوړي او بهر چیکر ناسي بل طرف ته ټریپ ته چې کله سیګنل میلاو نشي نو د لاندې بیسمنټ ته راشي او په بیسمنټ کې ځان لا سیګنل ګوري دوی چې کله دا کتاب کولاو کې په دې کتاب کې هر طرف ته ویني وي په دې ځای کې دته جیکر وای راته ښکاري دا چا پاگل کس لیکلی دی او دی ورته ووایي چې دا هوټل ماته صحیح نه ښکارېږي زه ښه ځان له بهر ټینټ لګوم هلته کې اوده کېږم په دې ځای کې ټریپ راشي او ټریپ دته ووایي زه بهر روډ ته ځم کیدای شي څوک ناڅوک موږ ته میلاو شي دوی وله مذاق وړاو کړي چې د ورځې پې څوک راځي نه نو د شپې به پې څوک راشي ګیکر دی منې کې خو دی بیا هم بهر لاړ شي دته بهر اچانک څه اډلایټ غونته ښکاره شي دی زر په دغه ځای کې په یو کډه کې پټ شي رده دا مطلب وي چې دا ریډ دی او د ریډ ته په خپله ویلي چې موږ ایریا 51 ته روان یو دا مقصد یې کیدای شي چې دا په ما پسې ریډ راغلی خو رده خواته یو وین غونته ودرېږي او په دې کې یو بوډا سړی وي دنه تپوس وکړي چې تا خو زما ښځه نه ده لیدلې ټریپ دته ووایي چې ستا ښځه ما نه ده لیدلې او دا ټریپ په دغه کې کډه کې پټ ناسي او د لا د دې خبرو جواب ورکوي دا بوډا ورته ووایي چې ته د دې جاړیانو نه بهر راوځه آخر ته ولې یریږې دومره پټ ناسې ته بهر راوځه او زه تا لیدل غواړم په دې ځای کې ټریپ بهر راوځي دا بوډا ورته ووایي چې ته یو واحد کس چې ما د سهار نه په دې ځای کې ولیدې ځکه چې هر طرف ته ریګستان دی او خوشي روډونه دي او په دې روډ باندې څوک هم نشته ستا نه هم څوک ورک شوي دي ته د هغو په تلاش کې ټریپ ورته ووایي چې زما ملګري دي په دغه ځای کې په هوټل کې دا بوډا دی ځان سره په ګاډۍ کې کینی او د دواړه هغه هوټل ته راشي ګیکر چې دا دواړه ویني ګیکر خوشحاله شي چې وس په زموږ څه ناڅه مدد وشي دا بوډا ورته خپل نوم ایندري وښیي دی ورته ووایي چې سهار چې زه د کور نه راوتم هر سره بالکل صحیح و اچانک زما د سترګو ته تیاره شوه د هغې نه بعد ما خپله ښځه نه ده لیدلې چې هغه څه شوه ده چې کله دا خبره وکړه په دې ځای کې یو دم د په دې سینه کې دړ راغی دی خپل ګاډي ته لاړ چې زه لږ آرام وکړم دی باندې په دې ګاډي کې څه عجیبه اسقا غونته بین ولګي دی په دې ځای کې څه عجیبه طریقې سره مړ شي په دې سین باندې اړو څوک پوه هم نشي چې آخر د سره څه چلو شو خو موږ ته به مخې ته پته ولګي بل طرف ته ټریپ ته په دې ځای کې ټلیفون راشي دی چې دا څنګه یس کې خدا کټ شي ډېره دې نه بعد د هوټل برچت ته روان شي دی وایي چې رچا هم پون ناغلی چې د هغه سره زه خبرې وکړم په دې ځای کې موږ د شاته څه عجیبه غونته سایه وینو یعنی دا جهنم یو خطرناکه سایه بل طرف ته منګه کوکی وینو چې دی له باتروم ورغلی دا باتروم ته لاړه شي په دې باندې هم څه عجیبه غونته سمایل ولګي خو دی له بیا هم ډېر زور باندې باتروم ورغلی او دا لاړه شي دننه په دې باتروم کې کینی خو دا په دې لاندې کموډ کې څوک راښکي او ردې د دې پوره جسم کیمه جوړه شي یعنی څنګه چې یو سړی په ماشین کې کیمه ورکي بل طرف ته جون د دې کاپي انتظار وکړي دا رانه شي چې باتروم ته راشي په باتروم کې هیڅوک هم نه وي بل طرف ته موږ ټریپ وینو د باندې څه عجیبه غونته اواز ولګي دی چې د هوټل شاته ایسې ته لاړ شي هلته په پیټۍ کې په د باندې څه اواز لګي دی چې کله ردې نه ډک نه لرګي په دې کې دننه یو سړی پروت وي او دا سړی څه په عجیبه طریقې سره د جسم نیمه حصه کټ شوي ټریپ چې دا ویني ټریپ ته دننه ډېر زیات ویریږي او دا سړی راکوشي د دې ډرم نه او ردې نه په دې ماتو خپو منډه کې یعنی رده نه چا دا خپې کټ کړي اخر دا کیدې څنګه شي خو په دې ځای کې وس د دوسه دپاره یو ټویسټ پروت وي بل طرف ته جون ته چې کوکي میلاو نشي دی دا کوکي ډېره وګوري دی واپس خپل کمرې ته راشي د دا مقصد دی کیدای شي چې هغه چرته تلی او وس راشي په د باندې هم په دې کمره کې هغه سي عجیبه غونته بین ولګي او ردی بیٹ نه د سوک لاندې راخکي د زر په دې کټ کې ودرېږي او د باندې هغه سقا بین راځي د ردی بیٹ نه خپل یو چپل غزار کوي ګدا سه جانوري نو د دې په پته ولګي خو دې کې څه عجیبه غونته اره راوځي او رده دا چپل چې کم وي دا نیمه کې د پته ولګي که زه دلته ایزار شم نو دا کو ارشه دی دی به ما ژوندې نه پرېږدي او یا به زه ردی بین نه مړ شم دې رضان نه یو ساتر چاپېره کې او د هوټل نه کته ورمنډه کې او د یو کړکۍ ماته کې په دې کړکۍ کې د بهر خو راوځي خو د په ماری کې شیشه ننوتي د بد قسمتي دا وي چې د هغه بلا نه خو بچو خو د شیشې نه بچ نشو دا اواز ډیر زوردار و دا اواز په ګیکر باندې ولګي ګیکر او جیک چې کله بهر راوځي ته چې وګوري د ځکه د جون لاش پروت وي دا ګیکر د نورو ته आवाज کوي خو د لو د دې د جواب سو کوم ورنکې د ته سګړبړی ښکار شي دا د ځان سره جیک چې کم دی د کیمپر ته
پوزي خو چې دا وګوري په هغه کې هغه اندري د اول نه مړ شوی وي ګیکر ته سم مشکلات ښکاره شي دا جیک ته ووایي چې ته په ریډیو کوشش کوه چې ستا چا سره رابطه وشي او زه څه ناڅه مدد کوم دا واپس هوټل ته راشي او د هغه کتاب راوالي دا چې کله دا کتاب پړاوی په دې باندې شاته نه څوک دې ته اواز وکړي او دا په دغه اواز پسې شاته لاړه شي دا په دې هوټل کې یو بله کمره وي چې دا هغې ته لاړه شي او په هغې کې په دیوال باندې هر طرف ته د وینو نشانونه وي او په وینو باندې لیکلي وي زندګۍ نه بعد مرګ دی او د مرګ نه بعد اختتام دی او هره رڼا چې کومه ده د هغې نه بعد تیاره ده او چې څومره کسان مړه دي د هغې نه بعد ستا نمبر دی او ته خپل نمبر ته ځان تیار کړه ګیکر چې د هر سره پړاو کوي د دې په سمج کې څه هم نه راځي خو د دې ځای نه موږ ته دا پته ولګي چې په دې کمره کې چېرته د ډېر وخت نه څوک تړلی و او هغه له ډېر زیات اذیت او دردناک مرګ ورکړلی ده دې نه بعد هغه په دې دیوال باندې دا هر سره لیکلي او هغه خپله سودا چې کومه ده هغه د شیطان سره کړوه بل طرف ته موږ جیک وینو چې دی خو په سترګو ړوند وي دی یوه رسۍ وتړي چې زه به د دې رسۍ په ذریعه باندې مخې ته لاړ شم دی په دې رسۍ په ذریعه روان خو د دا رسۍ څوک په دغه ځای کې وشلی بل طرف ته ګیکر په هوټل کې وي او دا جیک ته چغې کوي دا چې هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې جیک رسۍ تړلې وي دا هم په دې رسۍ باندې په جیک پسې شاته روانه وي خو د جیک رسۍ چا شلولې وي جیک په خپل ځای باندې ډېر یریږي او په خپل ځای باندې ولاړ وي په دې ځای کې موږ وګورو چې د شاته څه توره تیاره وي خو په دې ځای کې ټریپ راشي هغه په دې سایه باندې ډزو کوي د دې نه بعد موږ وګورو چې د ټریپ نه یو لاس کټ شوی دی ګیکر چې راشي هغې ته پته ولګي چې دا هر څه شی دی دا موږ زندګۍ ته نه پرېږدي او دی به موږ وژني او دا ګیس سټیشن داسې نه دی لکه څنګه چې دا د ورځې بلکې دا د شپې څه عجیبه روپ د دې نه بدل شي او په دې ځای کې څوک بیا هم ژوندی نه پاتې کېږي په دې ځای کې دا ټریپ د یو سټور روم ته بوځي په هغې کې ځای په ځای هتیارې دی دوله هتیار ورکړي چې تاسو په دې باندې خپل مدد وکړئ دی ګیکر ته ووایي چې تاسو له دې ځای نه تښتئ ګیکر ورته ووایي چې ته زموږ سره نه ځې دی چې څو جواب ورکوي په ده باندې هغه سایه راشي او دی ډېر په بېدردۍ باندې په دې ځای کې مړ کړي ګیکر د دې پلین کوچ نه چې کوم ایل راوخکي دا فورا خپل ګاډي ته واچي او دا دغه ګاډی په دغه ځای کې سټارټ کړي او له دغه ځای نه ځان وباسي خو دا سایه په دې پسې شاته لګېدلې وي او دا د دې ګاډي له پاسه چت ته ور وخیږي دا په فول سپیډ باندې خپل دا ګاډی د کیمپر سره ټکراو کوي له دې نه دا سایه د دې ګاډي نه ښکته ور وغورځېږي د دې نه بعد ور دغه ځای نه ځان وباسي په دې ځای کې موږ ته وښایي چې سهار رڼا یې لګېدلې وي او دوی لږ په سکون باندې روان وي خو ردو بدقسمتي دا وي دا سایه چې بیا هم دا ردو پیچه نه پرېږدي یعنې دا ردي په ګاډي بیا هم له پاسه وي دا ډېر په تیزۍ خپل ګاډی په دې ځای کې الټه کړي دلته کې ریډ راغلی هغه ګیکر د دې ګاډي نه بهر راوباسي او دی له CPR ورکوي او ورسره د پولیسو ته هم ټلیفون کړی په دې ځای کې صرف ګیکر موږ ته وښایي چې دا بچې وي او دا جیک پکې بچې وي خو ګیکر چې کومه وي هغه ډېره زیاته زخمي وي په دې ځای کې موږ د بوډا هغه ښځه وینو چې دا هم خپل د خاوند په تلاش کې راغلی خو دې ته پته نه چې خاوند زما د اول نه د زړه د هارټ اټیک د وجې مړ شوی دی او یا داسې ووایه چې دې باندې هغه سایه په ده باندې هم راغلې وه او دی د سایې د وجې مړ شوی و په دې کې صرف ګیکر جنۍ او جیم الګ پاتې شوی چې کوم په سترګو ړوند وي هغې هم مین ریزن دا وي چې ردو قسمت ښه وي چې په دغه ټایم کې تو پسې ریډ را ځان را رسولی ریډ اصل کې په خپل پوډرو پسې راغلی خو هغه دا اکسیډنټ وګوري او په دې کې دا ګیکر جنۍ ډېره زیاته زخمي وي د دې نه بعد بیا موږ ته ګیکر او جیم وښایي چې دوی په خپل ملګرو پسې ډېر زیات خفه وي ولې چې له دور سترګو مخامخ د ټول ملګري مړه شو